یو می باهو بل می اوږی شوه، زرګره ټوله د یارۍ ته جوړه کړمه. اوږی کوټلې کړه زرګره، زه د څلورو اورونو خور یم قدرمنه. یا می ته غوټه د ګریوان که، یا می اوږی کړه چې د تاو له غاړې شمه. یو پر غاړه هوګې علامه کوي ګورې پنځلس مې سپوږمۍ. اوږی زموږ د پیغلو او میرمنو د کالو د ګاڼو او ښایست ډېر مهم توک دی. اوږی به چې کله په غاړه کې ښکارېدله نو له هغې به په مختلفو وختونو کې مختلفې شغلې پورته کېدې. په لمر کې به یو رقم شغله کوله، په رڼا کې به بل شانې ښکارېدله او د سپوږمۍ په رڼا کې به بیا عجیبه شان رڼا کوله. شال په سر اوږی په غاړه، ګودر ته لاړه عاشقان رنځوروینه. اوږی د غاړې بندیوانه، زه بندیوانه اشنا ستا د غاړې یمه. ولې به زه ورپسې نه مرم، اوږی په غاړه مازدیګر ګودر ته ځینه. یو پر غاړه هوګې علامه کوي ګورې پنځلس. اوږی له سپینو زرو جوړیږي، لاندې ورته ډنډرې پراته وي، غټ غټ مرغلین مزي ترې تاویږي، په یوه کونډه او بله کونډه کې اچول کیږي. داسې شکل لري لکه د 3-4 شپو میاشت چې راختلې وي. د سپینو زرو روپۍ لاندې په ځنځیرونو کې پرتې وي. پخوا به د واده په جوړو کې حتمي وه. د کومې ناوې به چې اوږی نه وه، بیا به خلکو ویلې چې اوږی یې نشته، غوټۍ یې نشته. یو پر غاړه هوګې علامه کوي ګورې پنځلس مې سپوږمۍ. یوازې په پښتني ولسي سندرو کې زرګر ته د اوږی جوړولو فرمایش نه کیږي، بلکې اوږی د هرې پیغلې په زړه کې د ناویتوب ارمان راټوکوي. او دا ځکه چې څه نیمه پېړۍ د مخه اوږی د ناویانو په سینګار توکو کې دومره لازمي څیز و چې بې له اوږی به د ناوې جوړه نیمګړې ښکارېدله. اوږی کوټلې کړه زرګره، زه د څلورو اورونو خور یم قدرمنه. ټیک پر تندي پیزوان پر شونډو، اوږی په غاړه د جانان مزه کوینه. اوږی د غاړې بندیوانه، زه بندیوانه د لالي د غاړې یمه. اوږی په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو ډولونو کارول کیږي. اوږی د افغانستان د شمالي ولایتونو په پښتنو کې او بیا په تیره بیا جنوبي ولایتونو کې اوس هم رواج لري، او اوس چې په بازارونو کې په مصنوعي بڼه جوړیږي، د کلتوري ارزښت په توګه د قدر وړ ده. بوبا ولاړه جنې رڼا دې مخې ګورې پنځلس مې سپوږمۍ. پیغلې له افغاني کمیس سره یو ځای په غاړه اچوي. پخوا به د هرې غاړې لپاره ځانګړې اوږۍ جوړېدله. اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوږۍ نمونې پیدا کیږي. اوږۍ د غاړې امیل چې ځینو سیمو کې ورته ګرګس هم وایي. په پښتو کې د غاړې چاپیره هډوکی اوږۍ نومیږي، ځینو سیمو کې ورته ګرګس هم وایي. داسې ښایي چې د ژبې د ودې او د غاړې د امیل د فیشن سره دغه نوم رواج شو. پخوا به ګاڼې د مریو او سپینو زرو څخه جوړېدلې، بیا ورو ورو په اوږۍ کې د غمو لګولو دود پیل شو. ولې به زه ورپسې نه مرم، اوږۍ په غاړه مازدیګر ګودر لذینه. میمونې ګور کې ارمان وکړ، د کټ غوټۍ کې مې اوږۍ د زنګ بشینه. مولا دې بله زیرمه وکړه، زما د غاړې اوږۍ مه کاږه مینه. اوږۍ به څو ډوله جوړېدله. یوه شته چې د پلن او ټکېدلي سپینو زرو د پاسه به یې غمي ټک وهل. کله به چې دې په غاړه کړله نو په ټټر به د بل څه ځای نه و پاتې چې تشبیه یې د ډال سره کېدله. یار مې د غشو جنګ له لاړو، شته یې اوږۍ والله د ډال په ځای لیږمه. د
سره چارګل بده مالنګ شوې په د ګونګړو اوږی چې پکې به زنګولې او واړه ګونګریګان ځوړندو د قدم وهلو پر وخت به شړنګېده. د پترو د اوږی د جوړولو لپاره به په یو تار کې پتري پیلي وو. مرۍ او روپۍ به ورسره زنګېدې. دا به ارزانه وه. د سپینو په ځای به کله کله د اوسپنې او مس ګډون هم پکې کېدو. دا ځکه چې عامه وه. ډډه اوږی به دننه تشه وه. ځینو ښځو به پکې تعویضونه ایښودل. اوږی له ډډه ورکړه زرګره، یار مې نوکر دی خزانې به پکې ږدمه. ډډه اوږی غندلې غاړه، زه د دلال نه په نیستۍ راغلی یمه. چارګلۍ اوږی به هم دننه تشه وه. د پاسه به پرې سره او شنه غمي لکه د ګل په شان لګېدلي وو. غوټۍ یا سوکیداره اوږی چې د پاسه په فاصله کې پکې مخروطي میخونه ښخ وو. اوږی د افغاني میرمنو یوه شتمني وه چې له ځان سره به یې ګرځولی شوه، چې په دې کې به هر څومره سپین زر ځایدلی شو ښځې به پرې خوشحاله وي. په پښتو لنډیو کې د اوږی شاعرانه تشبیه یوه بیلګه داسې ده: زه به ترې څنګه نه جارېږم چې اوږی ځینې ته اړم کړي وخاندینه. سپوږمۍ د خدای روی مې دار وړی او په غاړه هوګې علامه کوي ګورې پنځلس مې سپوږمۍ د دوه ماینو مورې په چم کې شملې غواړي، لورې چارګل اوږی په غاړه ګرځوینه. مخ د اسمان خالونه ستوري، اوږی د میاشت امیل واورې وروینه. بابا ولاړه جنې رڼا دې مخې ګورې پنځلس مې سپوږمۍ بابا ولاړه جنې رڼا دې مخې ګورې پنځلس مې سپوږمۍ بابا ولاړه جنې رڼا دې مخې ګورې پنځلس مې سپوږمۍ